ته څه غواړې؟ سیلاب صاحب راغلی انشاءالله واده به دې کېږي. صحیح دی که زما دغه سیلاب صاحب الله پاک به په پولیس ورات باندې د بجلۍ د پړق په شانې پورې باسي. ښه که درته واده وکړي کار هغه رانیولی دی او زه هم ستا د دې د ډلې یم زه د سولې والی یم او دا د خلکو کورونه آبادوي. زما د دې ښه کار دی خو زما په واده واس نه راځي. زما مشکل به دا حل کوي او زما دواګانې به دا اخلي. الله به حل کړي دا به حل کړي انشاءالله واده به تا ته کوي. ما ته به واده کوي. سیلاب چې واده دې مثلا وکړي خو دغه ښځه دغه خپل خاوند د ناز نوم ایږدي نه هغه د کم په ناز نوم په کم د ناز په نامه باندې چې درته وایي به راته خوشحاله کېږي. ما ته چې وایي چې د وړو پلار او وړو پلار او داسې تکراري نوم نه یو نوی نوم یې هغه تاسو مال هغه وکړي نو هغه به ما ته هغه نوم دغه کړي. نو 15,000 خلکو ته به د ښځه کلي ودونه کلي خو دا نه ګوره زما په سر کې د الله رانیسي. دا درته زه په دې دنیا کې وایم ځکه ورځ د قیامت زه الله ته وایم چې ما تاسو کار کوو ما سولې کار کوم. الله والی چې خلکو له دغه کې نور افغانستان کې زه داسې بل سړی نه ینم چې هغه خلکو ته د ودونو بندوبست جوړوي. ټول دا د دوزخ والی دی او دوزخ ته تیار دی او تا به الله جنت ته وایي یا الله که دا سړی ماله کار کوي نو ډایرکټ جنت ته پورې باسي او که نه کوي نو الله پاک راوینیسي. سیلاب صاحب راغلی دی انشاءالله قدمندو کونړ ولایت ته راغلی ستو او سیلاب صاحب راغلی دی نور انشاءالله د ډلیزي واده برنامه هم لري نور دې ځوان ته انشاءالله بندوبست او زه ستاسو اتل یم